مشران بیا په اتفاق شول. نن ارګ اشرف غني له کومو مشرانو سره وکتل او په دغه ناسته کې څه وویل شول. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر غني تېره شپه د هېواد سیاسي مشران د نیک نیت له مخې په ارګ کې له خپله اړخه جوړې کړې مېلمستیا ته وربللي وو. په دغه مېلمستیا کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، محمد یونس قانوني، استاد محمد کریم خلیلي، ډاکټر زلمی رسول، حاجي محمد محقق، باتور دوستم، محمد یوسف غضنفر، د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر حمدالله محب، معصوم ستانکزي او رنګین داد فرسپنتا حضور درلود. د مشرانو ګډ روژه ماتی وکړ او د دلکشا جومات کې د قرآن عظیم الشان د ختم په مراسمو کې ګډون وکړ او ټولو مشرانو د روژې مبارکي میاشتې له برکته په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین لپاره دعا وکړه او دغه راز د هېواد په روانو حالاتو وغږېدل. جمهور رئیس غني او عبدالله عبدالله د هېواد له سیاسي شخصیتونو او جهادي مشرانو څخه یو ځل بیا د دغه سیاسي توافق له امله مننه وکړه او دا د ملي یووالي او سیاسي اجماع لپاره چې په هېواد کې د تلپاتې سولې د تامین او د تحمیلي جنگ د پای ته رسېدو لامل شي مهم ګام وباله. د هېواد جمهور رئیس وویل حکومت به د سلا او مشورې مهم اسلامي او ملي اصل ته د درناوي په موخه د تل په څېر د ملي مسایلو په اړه د هېواد سیاسي مشرانو د ولس او ټولو اقشارو استازو سره وخت پر وخت سلا مشورې وکړې. په هر حال په ټولنیزو رسنیو کې له دغې لیدنې وروسته له ولسمشر سره د سیاسي مشرانو د مجلس او د لکشا جومات کې په ګډه د تراویح د لمونځ انځورونو د ولس ترمنځ د خوښۍ څپه راپورته کړې. ګڼو فیسبوک کارکوونکو له ټاکنیزو جنجالونو وروسته په یوه ټغر د سیاسي مشرانو دا ډول راټولېدنه هیله بخښونکې او د دښمن لپاره زړه ماتوونکې بللې ده. په هر حال تاسو د دغې ناستې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.